د کونړ ملي راډیو درنو اوریدونکو، افغانستان د اونۍ په اوږدو کې د خپرونې مینوالو سلامونه او ښې چارې. زه حمید ځواکمن او زما همکار جواد نوري درته په دې خپرونه کې په سیاسي، اقتصادي، فرهنګي، ورزشي، تجارتي او ټولنیزو ډګرونو کې د افغانستان د تېرې یوې اونۍ په پرمختګونو او لاسته راوړنو غږیږو. هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړئ. نوري صاحب په سر کې خو تاته هم ښه راغلاست او هرکلی ویم. هیله ده چې د اونۍ لومړۍ ورځ دې په خیر پیل کړې وي. ډیره زیاته مننه ځواکمن صاحب. زه هم په خپل وار سره د کونړ ملي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټولو دغه د اونۍ لومړۍ ورځ هم په خیر سره راپیل کړې وي. مننه نوري صاحب. نو څنګه را به شو مطالبو ته چې درنو اوریدونکو ته د تېرې اونۍ کوم مطالب چې دي هغه به وړاندې کوو. زما په لاس کې چې دا لومړی کوم مطلب دی، په خاص کونړ ولسوالۍ کې د یوې ولسي راټولېدنې په ترڅ کې قومي مشرانو پریکړه وکړه چې په خپله سیمه کې به د اسلامي او شرعي نظام پر وړاندې چاته اجازه ورنکړي چې پر ضد یې ناوړه تبلیغات وکړي. په خاص کونړ ولسوالۍ کې د یوې ولسي راټولېدنې په ترڅ کې قومي مشرانو وویل د اسلامي ارزښتونو ساتنه د دوی ګډ مسؤلیت دی او په دې برخه کې د اسلامي نظام پر وړاندې به د هر ډول ناوړه او منفي تبلیغاتو په کلکه مخنیوی وکوي. په دغه ولسي غونډه کې د خاص کونړ ولسوالۍ مسؤلینو د فکري سمون او اسلامي عقیدې په ارزښت ګډونوالو ته معلومات وړاندې کړل او ټینګار یې دا و چې زموږ ځوان نسل باید په اسلامي او افغاني روحیه وروزل شي چې په راتلونکي وخت کې پرې د نورو د پوچو فکرونو او عقایدو سوری ونه غوړېږي. په همدې حال کې د خاص کونړ ولسوالۍ قومي مشرانو ډاډ ورکړ چې په خپلو سیمو کې به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د دې اسلامي او شرعي نظام پر وړاندې ناوړه کړنې ترسره کړي. د یادولو وړ ده چې دغه ولسي راټولېدنه د اسواریم فکري او فرهنګي ادارې له لوري جوړه شوې وه چې په پای کې آزاد بحث هم ترسره شو چې ځوانانو او قومي مشرانو پکې خپلې غوښتنې د مسؤلینو سره شریکې کړي. ډیره زیاته مننه ځواکمن صاحب. وروستیو ورښتونو او سړې هوا د کونړ په نورګل او څوکۍ ولسوالیو کې د زلزله ځپلو کورنیو لپاره په جوړ شوي پنډغالو کې ژوند ستونزمن کړی دی. هلته مشتې کورنۍ چې زیانمن شوي وایي سړې هوا او پرله پسې ورښتونه یې په خیمو کې ژوند تریخ او له اسلامي امارت او نورو مرستندویه ادارو څخه د دایمي او اساسي سرپناه غوښتنه کوي. د کونړ څوکۍ ولسوالۍ د وګل درې زلزله ځپلو په پنډغالي کې چې سلګونه کورنۍ پکې د ناچارۍ شپې ورځې سبا کوي د ژمي سوړ موسمي ستونزې لا ډېرې کړي دي او له حکومت او مرستندویه ادارو څخه د اساسي سرپناه غوښتنه کوي. په ورته وخت کې کونړ کې د زلزله ځپلو لپاره د مرستې په موخه په ولایتي کچه رامنځته شوې کمیټې استازی وایي که څه هم پر وخت یې زیانمنو شوو کورنیو ته بیړنۍ مرستې رسولي، خو په وینا یې چې اړتیا لیدل کېږي چې د یادو اړمنو کورنیو ته اساسي سرپناه هم وخوړل شوي. د کونړ ځایي مسؤلینو په وینا اوس مهال دغه ولایت کې زرګونه کورنۍ په پنډغالو کې ژوند کوي او زلزلې زیانمن کړي او هم په جبري توګه په وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو دې ولایت ته راستانه شوي دي. ډیره زیاته مننه نوري صاحب. کونړ کې د محاکمو ریاست سره په ګډه همکارۍ د یوې قومي جرګې په هڅو د همت الله د قتل موضوع حل او د قاتل کورنۍ ته عفوه او بخښنه وشوه. کونړ کې د اسلامي امارت د محاکمو ریاست سره په همغږۍ د ساپو قومي مشرانو په هڅو د کونړ اوسیدونکي شهید همت الله او د تخار اوسیدونکي عبدالرقیب کورنیو ترمنځ دښمني د یوې جرګې له لارې حل او د شهید همت الله کورنۍ لخوا قاتل عبدالرقیب ته عفوه وشوه. د تخار اوسیدونکي عبدالرقیب لخوا د کونړ اوسیدونکي همت الله د قتل دا خواشینونکې پیښه د ایران په هیواد کې نږدې 8 میاشتې وړاندې د لفظي شخړې له امله رامنځته شوی و چې د عبدالرقیب لخوا مسافر همت الله په قتل رسېدلی و چې د ساپو قومي مشرانو او اسلامي امارت په هڅو د قاتل کورنۍ وبخښل شوه او دغه دښمني د تل لپاره پای ته ورسېده. د یادولو وړ ده د اسلامي امارت واک ته په رسېدو سره کونړ کې په دې ډول ګڼې دښمنۍ او شخړې د محاکمو ریاست او قومي جرګو پر مټ حل شوي. نوري صاحب. افغانستان د اونۍ په اوږدو کې افغانستان د اونۍ په اوږدو کې د کونړ ولایت څوکۍ ولسوالۍ اړوند د وګل په دره کې
د 250 کلو او بانډو نښلولو په موخه د سړک جوړولو چارې په ښه ډول روانې دي. د دیوګل درې اوسیدونکي وایي چې د سړکونو د نشتون له امله یې ډېرې ستونزې زغملي. اوس وخت دی چې د کلي او بانډې په سړکونو یو له بل سره وصل شوي. کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست په ګډه همکارۍ د یونپس ادارې د 80 میلیونه افغانیو په مالي لګښت د ډاکار موسسې په تخنیکي زیار د دیوګل درې اړوند د 450 کلو او بانډو په سړکونو جوړولو کار پیل شوی چې تر ډیره یې دغه دره کې پراته کلي او بانډې یو له بل سره نښلول شوي او ځینې سیمو ته لا هم د سړکونو غځولو لړۍ په چټکۍ روانه ده. کونړ کې د تیرې مرګونې زلزلې پر مهال ډیری انسانان په دې دره کې د سړکونو د نشتون له امله سختې وګاللې. دلته مسؤلین وایي ګڼه مرسته کوونکې ادارې او موسسات یې هڅولي چې دغه ډول درو کې بېلابېلې سیمې د سړکونو په مټ ونښلوي څو په راتلونکي وخت کې د طبیعي پیښو د زیانونو کچه راټیټه شي. د یادولو وړ ده دغه ډول سړکونه د کونړ نورګل ولسوالۍ د مزار په دره کې هم روان دي او د یادې درې کلي او بانډې یو له بل سره نښلول شوي. د افغانستان اسلامي امارت د ملي دفاع وزارت روسي هیواد ته د دغه وزارت د یو لوړپوړي فلاوي د رسمي سفر خبر ورکړی دی. د ملي دفاع وزارت یو لوړپوړي فلاوي روسیې ته رسمي سفر وکړ. سرچینې په یوه خبرپاڼه کې لیکلي چې د ملي دفاع وزارت د ستراتیژۍ او پالیسۍ معینت معین مولوي محمد قاسم فرید په مشرۍ یو لوړپوړي فلاوي روسي هیواد ته رسمي سفر وکړ او هلته یې له روسي سیال واسیلی اوسماکوف سره وکتل. د خبرپاڼې د معلوماتو له مخې د یاد سفر پر مهال د دواړو لوریو ترمنځ پر یو شمیر مهمو امنیتي موضوعاتو هر اړخیز بحثونه شوي چې پکې د سیمه ییز امنیت، متقابل همکارۍ او د امنیتي ننګونو د مخنیوي په موخه خبرې شاملې وي. سرچینې زیاته کړې چې همدارنګه دواړو لوریو د دوامدار اړیکو پر اهمیت ټینګار کړی دی. د افغانستان اسلامي امارت د عدلي وزارت خبر ورکړی چې پر اسلامي قوانینو اعتراض پر شریعت اعتراض دی او قانوني تعقیب لري. دغه وزارت په یوه خبرپاڼه کې څرګنده کړې د افغانستان اسلامي امارت تقنیني اسناد د افغانستان د جید علماو د ګڼو هیئتونو لخوا د هر وزارت او اړوند ادارې د عدلي وزارت سترې محکمې او د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د دفتر په کچه د الله تعالی د کتاب، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو او د حنفي فقې د مستندو کتابونو پر بنسټ تدوین او تخریج کیږي. یا تقنیني اسناد په پرلپسې ډول د اسلامي شریعت سره د مطابقت له پلوه بررسي کیږي او وروسته له هغې توشیح په موخه د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله حضور ته وړاندې کیږي. په خبرپاڼه کې زیاته شوې چې د اسلامي امارت په تقنیني اسنادو کې هیڅ یوه داسې ماده، فقره، جز، بند او حکم وجود نه لري چې د اسلامي شریعت مطابقت نه وي او شرعي منبع ونه لري، بلکې په بشپړه توګه د اسلامي شریعت مطابق دي او پر هغو اعتراض پر شریعت اعتراض دی. یاد وزارت په خبرپاڼه کې په ډاګه شوې ده چې دا ډول اعتراضونه شرعي او علمي بنسټونه نه لري، بلکې د جهل او یا هم د تجاهل له مخې ترسره کیږي او شانان جرم دی او پر دغو قوانینو اعتراض کوونکي کسان به د قانوني تعقیب لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. ډیره زیاته مننه نوري صاحب. د قطر په دوحه کې د افغانستان اسلامي امارت سفیر محمد سهیل شاهین د افغانستان لپاره د فرانسې له شارل ظفیر سره کتلي دي. د افغانستان او فرانسې ترمنځ پر ډیپلوماټیکو اړیکو خبرې شوي. په دوحه کې د افغانستان اسلامي سفارت په خپله ایکس پاڼه ټولنیزه شبکه کې لیکلي دي. په دې کتنه کې دواړو لوریو د افغانستان د اقتصاد محوره بهرنۍ تګلارې، روغتیايي خدمتونو، د راستنېدونکو افغانانو د اړتیاوو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو په اړه خبرې وکړي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان لپاره د فرانسې شارل ظفیر پر یادو موضوعاتو د خبرو لپاره په نږدې راتلونکي کې افغانستان ته سفر وکړي. نوري صاحب ډیره زیاته مننه ځواکمن صاحب. مولوي ذبیح الله مجاهد وایي د اشغال پایو د اسلامي نظام حاکمیت د اسلامي امارت له مهمو لاسته راوړنو دی. د اسلامي امارت وایان مولوي ذبیح الله مجاهد له پیام افغان تلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې د اشغال پای او د اسلامي نظام حاکمول د اسلامي امارت له مهمو لاسته راوړنو بللي. ښاغلي مجاهد اقتصادي لاسته راوړنو ته په اشارې وویل د اسلامي امارت له واکمنۍ وروسته په هیواد کې د تولیدي کارخونو شمیر 1,200 ته رسېدلی. نوموړي زیاته کړې د تیر کال په سرلي څخه تر دې دمه 2 میلیونه او 8,000 کډوال هیواد ته راستنه شوي چې اسلامي امارت وکولی شول چې راستنېدونکو کډوالو ته په بېلابېلو برخو کې غوره خدمات وړاندې کړي.
د اسلامي امارت وایان په یاده مرکه کې همداراز ویلي چې د جزایي اصولنامې د قضایي چارو د لا ښه پلي کولو په موخه توشیح شوي چې په یاده شوي اصولنامه کې لیکل شوي تعزیرات له اسلامي شریعت او حنفي فقه څخه اخیستل شوي. مولوي ذبیح الله مجاهد څرګنده کړې چې اسلامي امارت له امریکا په ګډون له ټولو هیوادونو سره د نیکو او متوازنو اړیکو غوښتونکي دي. نوموړي له پیام افغان تلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې ټینګار وکړ احتمالاً امریکا د پایلې ته رسېدلې چې په افغانستان کې له ډیپلوماټیک حضور پرته دوی ته په ګټه نه دي. ډیره زیاته مننه نوري صاحب. د اطلاعات او کلتور وزارت د ګرځندوی مالی او اداري چارو معاینت روان کال په هیواد کې د شاوخوا 2540 سیاحتي شرکتونو د چارو ارزونه کړې ده. د اطلاعات او کلتور وزارت وایي چې په دې ارزونه کې د یادو شرکتونو د خدمتونو څرنګوالي، سیلانیانو سره د چلن او تعامل، د ګرځندوی قوانینو تطبیق او نورې اړونده چارې شاملې وي. د ګرځندوی مالی او اداري چارو معاینت مسؤلینو د سیاحتي شرکتونو مالکانو ته په جدي ډول سپارښتنه کړې چې له جواز څخه ناوړه ګټه اخیستنه په ځانګړې توګه د انساني قاچاق په برخه کې د جواز د لغوه کېدو او عدلي او قضایي ارګانونو ته د ورپېژندل کېدو سبب ګرځي. په همدې اساس باید د ټولو سیاحتي، زیارتي او درملنې شرکتونو مالکین له جواز څخه ناوړه ګټه اخیستنو څخه په کلکه ځان وساتي. د اطلاعات او کلتور وزارت د سیاحتي، زیارتي او درملنې شرکتونو تنظیم له خپلو کاري لومړیتوبونو څخه ګڼي چې د یاد وزارت په هڅو د شرکتونو لپاره د جوازونو د ویش بهیر کې اسانتیا، د هیواد او ولایاتو په کچه یوه واحده اتحادیه رامنځته کول او د یادو شرکتونو کارونه له قانون سره سم برابرول یې د یادونې وړ دي. د جلال آباد ښاروالۍ مسؤلین وایي چې د ښار په 4مه ناحیه کې د 12 میلیونه افغانیو په لګښت د یو سوداګریز ګودام او اړوند تاسیساتو د جوړولو چارې پیل شوي دي. د ښاروالۍ رسنیز دفتر په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې دغه پروژه د 1404 مالي کال د پراختیايي پروګرامونو په لړ کې د داخلي عوایدو له لارې پلي کیږي. د ښاروالۍ د تخنیکي او سکتوري چارو رئیس انجینر وحید الله مخلص وایي چې یاده ودانیزه پروژه به په 3 پوړونو کې د 5 میاشتو په موده کې په اساسي ډول بشپړه شي. د نوموړي په وینا په دې ودانۍ کې به یو لوی سوداګریز ګودام، اتیش عمومي تشنابونه، سوپر مارکیټ او رهایشي بلاکونه شامل وي چې د سیمې د ښکلا ترڅنګ به ښاریانو ته اړینې اسانتیاوې برابرې کړي. افغانستان د اونۍ په اوږدو کې په سیاسي، اقتصادي، فرهنګي، ورزشي، تجارتي او اجتماعي ډګرونو کې د افغانستان د اونۍ پرمختګونه. افغانستان د اونۍ په اوږدو کې. ډیره زیاته مننه نوري صاحب. نو زما په لاس کې چې د کوم مطلب دی دا زموږ د خپرونې اخیری مطلب دی. د لغمان ولایت ځایي مسؤلین وایي چې دغه ولایت په الیشنګ ولسوالۍ کې د 2 میلیونه افغانیو په لګښت د یوه سړک د رغولو چارې پیل شوي دي. د الیشنګ ولسوال قاری عبدالقهار متوکل رسنیو ته ویلي چې یاد سړک د ولسوالۍ د مسؤلینو او د سیمې د خلکو په ملاتړ جوړیږي. د نوموړي په وینا دا سړک د الیشنګ ولسوالۍ د اسلام آباد او رهین کلو ترمنځ د 15 کیلومتره په اوږدوالي او 15 متره په سور جوړیږي چې چارې به یې په 2 میاشتو کې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. مسؤلین زیاتوي چې د یادې پروژې په بشپړېدو سره به د شاوخوا 40 کلو اوسیدونکو ته د تګ راتګ اسانتیاوې برابرې شي. ورته مهال د سیمې اوسیدونکي هم د دې سړک له جوړېدو خوښي څرګندوي او وایي چې دا پروژه به د دوی ورځنی ژوند او تګ راتګ کې اسانتیاوې برابرې کړي. نوري صاحب ډیره زیاته مننه ځواکمن صاحب چې راغلی او ما سره دغه خپرونه مخته ویوړله. د کونړ ملي راډیو درنو اوریدونکو او افغانستان د اونۍ په اوږدو کې د خپرونې مینوالو زموږ دا خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. یو ځل بیا چې زه جواد نوري او زما همکار حمید ځواکمن په یوې بله خپرونه کې ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږو. تر هغې مو په لویه بخښونکي خدای تعالی سپارم.